حضرت موسی علیہ السلام سوال کوي یا الله وای ما ته د خپل جنتی ملګری زه راته وښایه چې زه هغه سره ملاقات وکړم چې په جنت کې به زما څوک ملګري وي. الله ورته وحی راولېږله وی ای حضرت موسی علیہ السلام په جنت کې به د ستا ملګري د پلانکی بازار یو قصاب به د ستا ملګري وي. څوک هلکه؟ قصاب. اوس تاسو ووایئ خفه کېږو ونه قصاب ته هلکه بېدبي معاشره کې خلک څه وي دا خو سم قصاب دی وایي که نه وي دا خو سم څه دی دا خو سم قصاب دی. موسی علیہ السلام ته الله څوک یاد کړل وي ستا به یو قصاب سره دا به په جنت کې ملګري وي. حضرت موسی علیہ السلام یا الله د ده ځای خو راته وښایه چې زه سره ملاقات وکړم په دې دنیا کې او زه د ده عمل وګورم چې د ده څه داسې عمل دی چې د ده سره به په جنت کې زما ګاونډګیریت وي. یا الله ته ما ته د ده ځای وښایه. الله ورته وحی راولېږله وی په پلانکي بازار کې د دې قصاب دکان دی ولاړ شه ملاقات ورسره وکړه. حضرت موسی علیہ السلام را روان شو بازار ته راغی. چې بازار ته راغی معلومات وکړل د دې پلانکي قصاب دکان کوم ځای دی دکان یې پیدا کړو. چې دکان یې پیدا کړو قصاب ناستې خلکو له غوښه ورکوي غوښه خرڅوي. حضرت موسی علیہ السلام ورته خپل ځان نه ښیي چې زه د الله پیغمبر یم. حضرت موسی علیہ السلام ورته وی زه یو مسافر یم. څه وایي ورته؟ وی زه یو مسافر یم وی په دې لار تېرېدم خو وي تا سره لږه دمه کومه. حضرت موسی علیہ السلام د دې سړي عمل معلوموي چې د ده کوم داسې عمل دی چې دی به په جنت کې زما ګاونډي وي. قصاب ډېر خوشحاله شو چې زه مسافر دی نیک عمله سړی دی ځان سره یې کېنو. بیا لږ ساعت پس چې دی داسې مازدیګري ټیم کې قصاب د خپل د قصابې دکان بند کو. حضرت موسی علیہ السلام ته وی مسافر راځه ما سره چې زمونږ کور ته لاړ شو هلته به روټۍ وخورو هلته به سرې دمه به ما سره هلته وکړي. حضرت موسی علیہ السلام ورسره روان شو او حضرت موسی علیہ السلام دې قصاب ته ځان نه ښیي چې زه حضرت موسی علیہ السلام یم. څه یې ورته ویلو وی زه مسافر یم وی زه په دې لاره باندې روان یم زه مسافر یم تا سره دمه کوم. قصاب ځان سره غوښه راواغستل او کور ته روان شو. چې کور ته لاړل نو د دې قصاب په دې کور کې څه دی یوه بوډۍ مور وه. څه وه لکه بوډۍ مور یې وه. هلکه دا شی دی بند کړه. بوډۍ مور یې وه بوډۍ مور. حضرت موسی علیہ السلام چې وکتل نو دا قصاب کور ته لاړو او غوښه یې پخه کړله او ښوروا یې پکې وکړله. قصاب چې دی حضرت موسی علیہ السلام ته وایي چې راځه په دې کور کې خو صرف زما بوډۍ مور ده نور څوک نشته او ته دلته کښېنه. قصاب لګیا دی په خپله یې غوښه پخه کړله ښوروا یې پکې وکړله بیا پکې روټۍ ماته کړله. حضرت موسی علیہ السلام داسې لرې ناست دی دا منظر ویني هغه قصاب راغی هغه ښوروا ماته کړې روټۍ راواغستله هغه بوډۍ مور لی په دې خوله کې یوه نوړۍ ورکوله. څه یې کوله لکه مور لی په دې خوله کې یوه نوړۍ ورکوله. خدمت دی الله مونږ تاسو ټولو ته د مور پلار را نصیب کړي. خدای دې د مور پلار د نافرمانۍ نه بچو ساتي. حضرت موسی علیہ السلام ګوري دې منظر ته چې دا دې څومره خدمت کوي په خپلو لاس یې وله غوښه پخه کړله ښوروا یې وله وکړله روټۍ ورله ماته کړله اوس یې ورله په خوله کې ورکوي. بوډۍ چې خوراک وکړلو نو بیا یې لاس یې چوت کړلو دعا یې ورته وکړله. دې زوی ته یې څه دې قصاب ته یې دعا وکړله. حضرت موسی علیہ السلام لږ ساعت پس دې قصاب ته وی دلته ما ته راجوښ شه وی دا بوډۍ د ستا څه ده وی دا مې مور ده وی تا خو د دې مور ډېر خدمت وکړو وی بس وی دا خدمت یې کومه نو وی کور کې نور څوک نشته وی زما ښځه هم شته بچي مې هم شته وی هغې د دې خدمت نه کوي وی ولې نه کوي خو ما خپلې ښځې ته دا ویلي چې دا زما مور ده. خبرې ځان پوهېږې لکه ها ما ښځې ته دا ویلي چې دا زما مور ده د دې خدمت به زه کوم. نن سبا موږ خلک څه کوو شی الټه دی په ښځه باندې راکېږدو تا زما د مور خدمت ولې نه دی کړی کوي که نه کوي په ښځه لرګي مات کړي تا زما مور خدمت ولې نه دی کړی. ستا په ښځه باندې په شریعت کې ستا د مور خدمت خو نشته ستا د مور پلار خدمت په تا باندې دی. خبره پېښ شوې د مور پلار خدمت په بچي باندې دی. که د کوم سړي ښځه د خواښې خدمت کوي که نه ډېر لوی کار دی. دا د خاوند د خپلې ښځې احسان ومني چې زما د مور سره دا ګوره خدمت کوي ګوره ښه. نو حضرت موسی علیہ السلام ته تپوس کوي وی ښه وی د دې بوډۍ مور ته خدمت کوي او وی تا ته دې بوډۍ مور یو دعا وکړه دعا وی دی تا ته څه دعا وکړه. خبره پېښ شوې
حضرت موسی علیہ السلام د قصاب ته وی تا ته چې مور دعا وکړله وی دې تا ته څه دعا وکړله قصاب ته وی حضرت موسی علیہ السلام ته وی مسافره وی د دې تپوس مکوه وی ما ته مور داسې واجبه دعا وکړله داسې ناممکنه دعا ده پته نشته چې قبوله به شي که به قبوله نشي حضرت موسی علیہ السلام وتی نه ما ته به وی تا ته د مور څه دعا وکړله دی وتی مړه مسافر سړی که روټۍ خورې که دمکې وکړه خو ما نه د دې خبرې تپوس مه کوه ځکه چې دا داسې ناممکنه غوندې ده چې ما ته به د مور څه دعا کړي چې دا به قبوله شي که به قبوله نشي حضرت موسی علیہ السلام ورته بار بار وی نه ما ته به دا وی چې تا ته د بوډۍ مور کومه دعا وکړله حضرت موسی علیہ السلام ورته وی چې کله به ما د مور له په دې خلو کې نوړی ورکوله نو مور به مې دا دعا کوله چې بچیه الله دې په جنت کې د حضرت موسی علیہ السلام ملګری کړه د خبره پیش حضرت موسی علیہ السلام ته چې دا خبره وکړله نو قصاب ته وی مبارک شه وی الله دې د مور دعا قبول کړې ده هغه ورته وی څنګه وی زه حضرت موسی علیہ السلام د الله پیغمبر یم او د الله نه مې سوال کړو چې خدای ما ته خپل جنتی ملګری وښایه نو زه تا پسې رالم ما کتل چې د ستا کم عمل دی خو تا له چې الله دا دومره لوی مقام درکوي دا په څه باندې دا د دې مور په خدمت باندې هلکه د چا چې مور پلار ژوندي دي جنت ګټل غواړي که نه غواړي څوک څوک غواړي چا مور پلار ژوندي دي ژوندي د چا دي